د ازبکستان ولسمشر له افغانستان سره د تعامل ترڅنګ له نړۍ غوښتي چې له اسلامي امارت سره د اړیکو د رغېدو په برخه کې رغنده ګامونه واخلي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف په افغانستان په سیمه کې د امنیت مهم عامل بللی او له اسلامي امارت سره یې په رغنده تعامل ټینګار کړی. په ننګرهار کې د سیلابونو له امله د ګڼ مالي زیان ترڅنګ 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي د دغه ولایت په روداتو، هسکې مینې او چپرهار ولسوالیو کې د اورښتونو سیلابونو له امله 15 تنه مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. کورنۍ چارو وزارت وايي هیوادوال دي د خلاص موټر لا اخیستو کابل ته له راوړلو په کلکه ډډه وکړي. کورنۍ چارو وزارت په خبرتیا کې ویلي هیوادوال دي هڅه وکړي چې د افغانستان خلاف لاس موټر ونه پیری ځکه ډېرې ټرافیکي پیښې د دغه موټر له امله رامنځته کیږي او ښایي نږدې راتلونکي کې پرې نوي قیودات هم ولګول سي. او ترکیه د اسرایل له صهیونیستي رژیم سره ټولې سوداګریزي اړیکې پرې کړې. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر حاکان فیدان د هیواد په پارلمان کې د غزې په تړاو ځانګړي غونډې ته ویلي چې د هیواد له اسرایل سره ټولې سوداګریزي اړیکې پرې کړې.